د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن یک شنبه د لیندۍ یا قوس دوهمه چې د نومبر میاشتې 23 نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اوکراین د خبرو د افغانستان د سولې بهیر پرتله کول ناسم دي. زلمی خلیزاد ویلي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د اوکراین د خبرو پرتله ناسمه او له واقعیت لرې ده. د افغانستان پر بیا رغونې د چین ټینګار. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي له تاجکستان سره به د افغانستان د سولې د بیا رغونې لپاره ګډ کار کوو. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د اتو تنو وژل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د وال سټریټ ژورنال وروستي راپورونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د اوکراین د خبرو پرتله ناسمه او له واقعیت لرې ده. خلیزاد په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان جګړه یوازې امریکایي جګړه وه، هغه جګړه چې پکې امریکایي ځواکونه د اسلامي امارت پر وړاندې جنګېدل او قربانۍ یې ورکولې. د نوموړي پر وینا همدې وضعیت د امریکا او اسلامي امارت ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو اړتیا رامنځته کړې وه څو د جګړې د پام لپاره لازم ګامونه پورته شي. خلیزاد زیاتوي چې د او خلاف د افغانستان پخوانی حکومت د سولې له بهیره نه وایستل شوی. د هغه په خبره په لومړي پړاو کې امریکا د اسلامي امارت او حکومت ترمنځ منځګړیتوب کاوه او له لومړنیو هوکړو وروسته دواړه لوري مستقیمو خبرو ته کېناستل. که څه هم خبرې بریالۍ نه شوې، خلیزاد همداراز د اوکراین او افغانستان وضعیتونه له یو بل سره هیڅ ورته نه لري ځکه په اوکراین کې خپل اوکراینیان جګړه کوي، خو په افغانستان کې جمهوریت نظام هغه وخت سقوط وکړ چې ځواکونو جګړه پرېښوده او مشرتابه هیواد پرېښوده. خلیزاد ټینګار کړی چې د دواړو قضیو پرتله کول ناسم او غیر واقعي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال آریان زړګي اعظمي د امام ابو حنیفه د ملي او نړیوال نندارتون په 4مه ورځ د اروپایي ټولنې د سفیر کوربه و. نوموړی پلاوی د نندارتون له بېلابېلو برخو لیدنه وکړه او د افغانستان د تولیداتو د ظرفیتونو په اړه یې مفصل معلومات راټول کړل. اعظمي زیاته کړه چې اروپا د افغان محصولاتو لپاره یو مهم بازار دی او خصوصي سکتور د صادرولو بشپړ چمتووالی لري، خو د صحي سرټیفیکټونو او لیږد رالېږد د اسانتیا غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې پلاوی د سوداګرۍ خونې رول د متشبثینو په ملاتړ ستایلی او د نندارتون له منظم جوړښت یې قدرداني وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال آریان زړګي اعظمي د امام ابو حنیفه د ملي او نړیوال نندارتون په 4مه ورځ د اروپایي ټولنې د سفیر او د اداري خصوصي سکتور لوړپوړي پلاوي کوربه و. د نندارتون چې ورځې دوام کوي د افغانستان په نړیوال نندارتون مرکز کې جوړ شوی دی. ښاغلي اعظمي د دې لیدنې پر مهال د اروپایي ټولنې پلاوي د نندارتون بېلابېلې برخو ته بوتلې او د کورنیو او بهرنیو شرکتونو له غرفو څخه لیدنه وکړه. نوموړي د افغانستان د کورنیو تولیداتو د ظرفیتونو او کیفیت په اړه په ځانګړي ډول د کرنیزو محصولاتو، لاسي صنایعو، تازه میوو، وچه میوو او زعفران په اړه مفصل معلومات ورکړل. این که نمایشگاه امروز یک پل بزرگ ارتباطی میان سکتور خصوصی افغانستان و کشورهای منطقه تبدیل شده است و نقش مهمی در توسعه تجارت و فرصتهای سرمایه گذاری ایفا می کند. د پانګونې مرستیال ټینګار وکړ چې اروپا د افغانستان د محصولاتو لپاره یو مهم او بالقوه بازار دی او د افغانستان خصوصي سکتور د دغو توکو د صادرولو بشپړ چمتووالی لري. خو شرط یې دا دی چې د صحي سرټیفیکټونو په صادرولو او د لیږد رالېږد په بهیر کې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان
در نظر دارد پروژه های بزرگ ملی را از طریق ایجاد شرکت های بزرگ سهامی راه اندازی نماید. ما از تمام سرمایه گذاران خارجی به ویژه کشورهای دوست چون ازبکستان، ایران، ترکمنستان و هندوستان دعوت میکنیم که در ایجاد این شرکت های سهامی بزرگ سهم بگیرند. په دې لیدنه کې د اروپאי ټولنې پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رول د کوچنیو او منځنیو متشبثینو په ځانګړي ډول د ځوانانو او میرمنو په ملاتړ کې وستای او د نندارتون لمنظم جوړښت او معمارۍ څخه یې مننه وکړه. همدارنګه وویل چې د خونه په ورستیو کلونو کې د خصوصي سکتور د ظرفیت لوړولو په برخه کې مهم او رغنده ونډه لوبولې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته د سفر پر مهال خپل تاجکي سیال سراج الدین مهرالدین سره په کتنه کې ویلي چې افغانستان د چین او تاجکستان ګډ ګاونډی دی او هیواد یې چمتو دی له تاجکستان سره د افغانستان د سولې ټیکاو او بیا رغونې په برخه کې ګډې هڅې وکړي. وانګي ویلي چې چین او تاجکستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې د پراختیا په حال کې دي او پکین غواړي چې اقتصادي او امنیتي همکارۍ ته لا سرعت ورکړي. دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره هم کتلي او د سیمې ثبات اقتصادي پروژو او د ګډو امنیتي ګواښونو په اړه یې خبرې کړې دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې په تاشکند کې سره لیدلي او د دوه اړخیزو همکارۍ ترڅنګ یې پر افغانستان هم بحث کړی دی. د ازبکستان د ولسمشر دفتر وايي د لیدنه کې د افغانستان د ټولنیزو اقتصادي او امنیتي مسلو د همغږۍ په اړه هم خبرې شوې دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی چې دا نظر چې د جګړې ګواښ پای ته رسېدلی غلط دی او دا ګواښ لا تر اوسه له منځه نه دی تللی. خواجه آصف زیاته کړه چې هند د وروستیو کړکېچونو وروسته یو ځل بیا د نیابتي جګړو ته مخه کړې او هڅه کوي چې د افغانستان له لارې پر پاکستان فشار راوړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وویل چې د هغه هیواد یو باثباته افغانستان غواړي او افغانستان د پاکستان او د سیمې د ثبات لپاره مهم او اغیزمن دی. دا په داسې حال کې راځي چې ټاکل شوي ده د ترکیې یو لوړپوړی پلاوی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي تر څو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچونو په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د ترکیې د سفیر په حواله راپور ورکړی چې پلاوی کې به د ترکیې د استخباراتي ادارې مشر او د هیواد یو شمېر وزیران شامل وي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکېچ په اوج کې د دواړو خواو لخوا ګواښونه دوام لري. د پاکستان دفاع وزیر په دې وروستۍ کې خبرداری ورکړی چې د جګړې د ګواښ د پای ته رسېدو تصور غلط دی او دا ګواښ لا تر اوسه حل شوی نه دی. خواجه آصف زیاته کړه چې هند د وروستیو کړکېچونو وروسته بیرته نیابتي جګړې ته راستون شوی او هڅه کوي چې د افغانستان له لارې پر پاکستان فشار راوړي. خواجه آصف وویل چې نیابتي جګړه هیڅکله نه ده درېدلې او نوې ډیلي اوس بیا له همدې وسیلې کار اخلي. نوموړي زیاته کړه چې هند غواړي د افغانستان له لارې د پاکستان لپاره ځورونه رامنځته کړي. د پاکستان د دفاع وزیر په تیرو پرمختګونو کې د متحده ایالاتو رول ته اشاره کړې او ویلي دي چې پاکستانی چارواکو په ځینو پروسو کې مهم رول لوبولی دی. پراکسی وار کے اوپر جو ہے تھرو افغانستان دا جګړه هیڅ کله پای ته نه ده رسېدلې. دا تل د نیابتي جګړې په بڼه دوام لري. کله ناکله یې شدت کم شوی او کله ناکله زیات شوی دی. نن ورځ وضعیت یو ځل بیا ستونزمن شوی دی. هند د افغانستان له لارې د خپلو ناکامیو تر فشار لاندې په پاکستان کې د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره ستونزې رامنځته کوي. آمار و تحرکات مقامات پاکستان نشان میده که خود پاکستانیان میخواه منطقه را ناامن به ثبات بسازه بنابر پروژه کشورهای غربی و اظهارات تأخیر خواجه آصف ای خودش یک ثبوت و سرگذاشتن و تایید کردن چنین برنامه و پروژه که از طرف کشورهای غرب برای پاکستان داده شده و میخواه عملی بسازه و زمینه آمدن از واره یا ای که اقدامات بعدی امریکا را مساعد بسازه بخاطر تلاش داره و لیای سیاسی آدرس غلط میتن. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په بروکسل کې په یو غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره مهم او اغیزمن دی. موږ یو سوله ییز باثباته او دوستانه افغانستان غواړو. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوو چې مسؤلیت سره عمل وکړي، خپلو ژمنو ته غاړه کیږدي او له خپلې خاورې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلامي امارت په ځلونو د هیواد په خاوره کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار کړی چې په پاکستان کې وروستۍ ناامني په پاکستان کې ریښې لري. له دې سره هم مهاله ټاکل شوی چې د ترکیې یو لوړپوړی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا او د حل لپاره د خبر کولو په موخه راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ د ترکیې د سفیر پر وینا لیکلي چې په دغه پلاوي کې به د ترکیې د استخباراتو رئیس او د دې هیواد یو شمېر وزیران شامل وي. د افغانستان د برېښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان سره د وارداتي برېښنا تړون د 2026 کال تر پای تمدید شوی دی. د برېښنا شرکت پر وینا د دې نوې هوکړې سره به هیواد ته د ازبکستان له لارې د اړتیا وړ برېښنا واردات په ثابت ډول دوام ومومي. مسؤلین وایي چې د تړون د تمدید په پایله کې به د برېښنا تحویلي بهیر څپاند نشي او ستر ښارونه، صنعتي کارخونې او اړینې ادارې به د برېښنا له احتمالي کمیدا سره مخ نشي. د ازبکستان برېښنا د افغانستان لپاره د مهمو وارداتي سرچینو له ډلې ده او هر کال د هیواد د انرژۍ اړتیاو د پوره کولو برخه کې اساسي رول لري. افغانستان او ازبکستان د 2026 کال لپاره د برېښنا لیږد تړون نوی کړ. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د 2026 کال لپاره د برېښنا لیږد تړون په داسې حال کې نوی کیږي چې دا برېښنا د افغانستان د انرژۍ ډاډمنتیا کې اساسي رول لري. د ازبکستان وارداتي برېښنا د لویو ولایتونو په ځانګړي ډول د کابل ښار د اړتیا وړ انرژۍ یوه پراخه برخه پوره کوي. د تړون په نوي کولو سره نه یوازې راتلونکي کال کې د هیواد برېښنا انرژۍ اړتیا پوره کیږي بلکې د اقتصادي پیاوړتیا، پانګونې جذب او د برېښنا بنسټونو پراختیا لپاره هم لاره هواریږي. د یادونې وړ ده چې روان کال کې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان هیواد سره د 243 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د 500 کیلو ولټ له سرخان نه تر دښتیالوان پورې د برېښنا لیږد مزي غځولو، د دښتیالوان او ارغندۍ سب سټیشنونو پراختیا، له کابل نه تر ننګرهار پورې د 220 کیلو ولټه برېښنا لیږد لینونو غځولو او ننګرهار شیخ مصري ښارګوټي کې د سب سټیشن جوړولو 4 تړونونه لاسلیک کړل چې د هیواد د برېښنا انرژۍ پیاوړتیا او ثبات په برخه کې مهمه ونډه لري. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ویلي چې ګډو امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ په بنو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 8 وسلوال وژل شوي دي. د پوځ پر وینا یاد وسلوال په هند پورې اړوند خوارج بلل شوي دي. پوځ د شنبې په ورځ په خپره شوې خبرپاڼه کې څرګنده کړه چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه شوي دي او د سختو نښتو وروسته هغوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. پر وینا له وژل شویو کسانو د مهماتو یو لړ زیرمتون هم ترلاسه شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې وژل شوي وسلوال په ګڼو ترهګریزو عملیاتو کې ښکېل وو او د سیمې امنیت یې له جدي ګواښ سره مخ کړی و. د پاکستان پوځ زیاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکسازۍ عملیات لا هم روان دي. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري او لومړي وزیر شهباز شریف د جګړو پایلې مثبتې بللې او د امنیتي ځواکونو هڅې یې ستایلې دي. له تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه ورځ ولرئ.